السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د درمنو ملګرو نن به موږ او تاسې په نمونه ټاکنه کې د مختلفو نوو میتودونو څخه کار واخلو او په دې باندې هم ځان آګاه کړو چې یو څېړنه چې کله څېړونکی په کار اچوي د ډیټا د راټولولو لپاره چې د نمونې یو ډېر اساسه برخه ده یا موږ او تاسو چې هغه ته سامپل وایو. سامپل چې کله ټاکي د هغه لپاره کوم تخنیکونه معمولا په SI کې پیژندل سوي دي یا استفاده ځینې کیږي، پر هغه باندې به موږ او تاسې انشاءالله تمرکز کوو. سامپل نمونه معمولا په څېړنه کې چې رااخیستل کیږي څو دلایل د ځان سره لري. یو عمده دلیل خاص دا دی چې څېړونکی نشي کولی په شته امکاناتو باندې او یا هغه هڅه چې دی کاروي ټوله نفوس ته لاسرسی ولري چې دی وغواړي په هغه برخه کې معلومات راجمع کړي. نو معمولا د ښه نمونه ټاکلو یوه ګټه به دا واوسي چې پاپولیشن یا نفوس چې تاسې ډیټا ځینې راټولوئ د هغه څخه هغه به ډېره ښه نمایندګي د نفوس وکړي. نو د دې دپاره ډېر یو اساسي او تخنیکي برخه چې په څېړنې کې څېړونکي ورسره مواجه کیږي هغه دا دی چې خودسرانه نسي کولی چې هغه دې د ټاکل سوي نفوس څخه چې هغه ټارګټ پاپولیشن دی له هغه څخه دی نمونه وټاکي. لهذا د ده لپاره لازمه ده چې یو لړ برخو لپاره مختلف النوع تخنیکونه چې خصوصا د دې تعداد ورته مشخص کړي د بعضې فارمولو تګلارو پر اساس باندې له ځان سره زده کړي. نو ستاسې لپاره یو مهم شی دا دی چې ولې موږ معمولا موږ لپاره سامپلینګ یا د سامپل تعداد ټاکل مهم دي. ستاسې ادا شوي چې معمولا د نمونې ټاکلو کې بعضې غلطیانې را پیدا کیږي که چیرې په صحیح توګه سره فارموله ورته کار نشي او یا هغه دقیقه فارموله چې ورته ضرورت دی هغه کار نشي، نو یو اصطلاح معمولا کارو چې د سامپلینګ ایرر دی او دغه ستونزه ایجادي. کله چې دا ستونزه ایجاد سول علت د دې باعث کیږي چې ستا په ډیټا کې چې کومه معلومات غواړي را انتقال کې او پر هغه باندې هغه څېړنه وکړي جواب لاسته راوړي هغه بیا نسي کولی هغه ځواب د ټوله ټاکل سوي نفوس نمایندګي په صحیح توګه سره اجرا کړي. معمولا یو شی چې موږ او تاسې په نظر کې ساتو هغه دا دی چې بعضې عوامل سته چې د نمونې پر تعداد یا پر سامپل سایز باندې تاثیر اچوي. دا باید له ځانه سره موږ او تاسې په کل کې یاداشت کړو که هغه د ټولنیزو علومو څېړونکي دي او یا د طبیعي علومو څېړونکي دي. یو په هغو کې چې دی هغه کیپټل ان یا غټ ان ورته وایي چې دې ته موږ او تاسې د څېړنې په اصطلاح کې پاپولیشن سایز یا د نفوس کچه د نفوس اندازه چې موږ او تاسې ورته کاروو. معمولا که نفوس ډېر وي یو ډول فارمولې سته، که نفوس کم وي بل ډول فارمولې سته، که نفوس معلوم وي یو ډول فارمولې دي، که نفوس نامعلوم وي بل ډول فارمولې قابل د استعمال دي. نو یو فاکتور چې هغه د نمونې کچه متغیره کوي هغه زموږ او ستاسې د پاپولیشن سایز دی. بل دوهم آپشن چې ډېر زیات تمرکز ورباندې کوي هغه مارجن آف ایرر دی چې هغه ته موږ او تاسې ای یا اپسیلون هم دغه علامه ورته کاروو. دا معمولا د احصایې په ژبه کې یا د نمونې ټاکنې د دې خاص میتود په طریقه باندې په دنیا کې چې کارېدونکي دي هغه اکسپټیبل ریټ چې هغه منونکي درجه چې د غلطۍ موږ غواړو په دې ډیټا په راټولولو کې کار کوو معمولا مثبت منفي 3 او یا مثبت منفي 15% قابل د څه دي منل دي. یعنی دا هغه مخصوصه اندازې دي چې خلک یې څه کوي بعضې 3 بعضې 15%. فرق د تفاوت د دې دا دی بعضې سامپل یا نمونه پیدا کول هغه ته لاسرسی کول هغه په صحیح توګه سره مشخص کول اسانه کار نه کیږي. بعضې نمونه داسې وي چې هغه په مختلفو نوعو ساحو کې تیت و پرک وي یا د هغه ته لاسرسی یا په هغه ته رسیدنه په صحیح توګه سره اسانه نه کیږي. نو دغه د مارجن ایرر درجه ده چې هغه ستا لپاره قابل د منظور وي که دغونه ایرر پکښې راسي مشکل نه دی ستا ته قبول دی. بل یو مهم آپشن دی چې هغه د زی سکور ویلیو ده معمولا چې موږ او تاسې هغه ته کانفیډنس ویلیو وایو.
دا د ایسای ډیر لوړ بحث دی چې ما تاسو ته په سټاتستیکس او همدارنګه د اسپیسیس په درسونو کې تشریح درکړې ده. تاسو هغه سیریز هم کتلای شئ. معمولا ال او اس یا لیول اف سیګنیفیکنس چې ما درته ویله درې مختلف النوع درجې معمولا د ایسای لپاره په ټیسټونو کې قابل د استعمال د پرابولا پر دې ترتیب باندې سکیږي ډیزاین کیږي چې دا منځنۍ نقطه د میو ده او راسته طرف ته مثبت سیګما ده، چپ طرف ته منفي سیګما ده. مطلب د دې دا دی کچيري هغه اوسط درجه راواخیستل سي نو موږ درې طبقې درجې ورته لرو، یو چې د 99% بل 95% او بل 90% ده. 99% دا ده چې کله ته ډیټا راټولوي ستا په ډیټا کې چې ته کوم مثلا که ته غواړې چې پر مریضانو باندې ډیټا معلومات راټول کې ستا د مریضانو په لیست کې 99% باید دا مریضان راووځي چې پر هغه باندې تا هغه ډیټا راټولې. که دا 98% و 2% جوړ پکښې راغلل نو ستا ځواب صحیح نه راباسي او هغه ځواب دې در غلطوي. داسې که مثلا په ښکلا باندې محاسبه کې او یا په چاغ یو اندازه او مقیاس تا ټاکلی وي پر هغې اندازه کې نو یې ګورې. نو تر ټولو اوسطه اندازه چې په زیاترو احصایوي ماډلونو کې قابل د استعمال او د قبول دی هغه 95% دی چې د دې هغه قبول سوی ارزښت ویالیو چې ده هغه د امکان ویالیو چې ده هغه 0.05 یا په بل اصطلاح 5% ده. که چیرې د 5% سرټیټ هغه ستا چې کوم مشخصوالي کې ډیټا غوښتل قرار درلود نو ستا ډیټا صحیح ده ته مخته ځې هایپوتیسس په هغه ترتیب سره ورباندې اجرا کیږي. چې دا د احصایې برخه ده زه پر هغه باندې ډېرې خبرې نه کوم چې دلته فقط تمرکز موږ او ستاسې پر د نمونه ټاکنې پر کچه باندې دي او مختلفو نوع میتودونه او فارمولې دي چې څرنګه یې موږ کولی شو هغه په لاس راوړو. څلورم چې ډېر زیات تاثیر ورباندې کوي هغه کوچنی پی ده چې هغه په نفوس کې تغیروالی دی. دا ډېر اساس دی په بعضې فارمولونو کې قابل د استعمال دی، په ډېرو فارمولونو کې بیا دا بیا نشته. نو ځکه یو فاکتور دا هم کېدلی شي چې په پاپولیشن کې چې څونه تغییر پیدا کیږي مثلا هغه هم یو فاکتور دی د دې چې د نمونې ټاکنې په برخه کې تغییر راوستلی شي یا تا ته دا راهنمایي کولی شي چې کوم فارمول زه قابل د استعمال کم او رایه ولم. نو ستاسې وخت به زه ضایع نه کمه. موږ او تاسې یو څو ډوله طریقې لرو چې هغه سامپل سایز راته ټاکای شي. ټایپس اف سامپل سایز فارمولیز دي چې د هغه په طریقه باندې موږ کولی شو دلته بعضې زه غواړم پر هغه بحث وکړم فارمولې درته کار کړم او تاسو ته ځواب په لاس راوړم انشاءالله. یو فارموله د سامپل سایز چې تاسو ټاکي هغه د مشخص ټارګټ نفوس لپاره کاریږي چې موږ او تاسو په انګلیسي کې هغه ته وایو فاینایټ پاپولیشن دی. هغه ان چې هغه لا تناهي نه وي قابل د پیدا کېدوی. مثلا یو څېړونکی غواړي څېړنه وکړي او هغه په یو مشخص پوهنتون کې غواړي د څېړنه کې او د پوهنتون د استادانو باندې څېړنه کې دا استادانو ټوټل پاپولیشن یا تعداد ورته معلوم دی نو داسې ډول فارمولې ورته کاري. یا د بل اړخ لپاره دی غواړي پر هغه باندې څېړنه وکړي په کارخانه کې مثلا تعداد ټوټل نفوس دته معلوم دی مثلا پر هغه امتعا یا پروډکټ باندې دی غواړي وکړي هغه ورته معلوم دی چې څومره تعداد دی یا په ګودام کې مثلا څومره تعداد پروت دی هغه ټوله پاپولیشن تعداد معلوم وي نو بیا دا ډول فارمولې قابل دی استفاده دي چې کولی شي مثلا کاري کی. نو معمولا د دې لپاره یو فارموله چې په جهان کې کارېدونکې ده ما خو تاسو ته نورې ویلیوګانې یاد کړې. کوچنی ان معمولا موږ او تاسو د سامپل سایز لپاره کاروو یعنی د نمونې هغه اندازه چې په کوچنی ان سره ښودل کیږي. کاپیټل ان موږ او تاسو هغه بشپړه پاپولیشن درجه ده چې موږ او تاسو ته معلوم ده چې فاینټ پاپولیشن دی چې تعداد یې معلوم دی. د زی ویلیو خو موږ او تاسو ته وښوله چې هغه د کانفیډنس لیول ویلیو چې معمولا 95% کاریږي. اوس نو تاسو لپاره بیا یاد وي چې د زی سکور ټیبل کچېرې تاسو بیا پیدا کړئ په اس آی وي جدولونو کې د زی سکور 95% درجه چې د موږ وټاکله د دې په اس آی په ټیبل کې جواب چې دی هغه 1.9 ویلیو ده چې په ټیبل کې تاسو راولي چې دا ثابته ویلیو ده د دې لپاره کارېدونکې ده. دا بیا په
پی کې تاسو ضربوي دا هغه پی ده چې په پاپولیشن کې تغیر راولي. معمولا په فارمول کې هغه ثابته درجه چې خلک زیاتره وخت کاری هغه 0.15 ده چې زیاتره وخت دا ثابته په دې درجه ساتي. منفي یو بیا هغه د تغیر درجه په نفوس کې تقسیم پر n منفي یو دا بیا بیته ضرب په د چینج هغه د مارجن اف ایرر چې موږ او تاسو ورته وایو لرو چې هغه معمولا د 3% 5% هغه درجه د خپل ډیټا په کتلو سره ټاکل کیږي. مثبت c مربع بیا د p تغیر چې لري 1 ماینس p. اوس که چیرې تاسو مشخص ډیټا د دغه فارمول پر اساس نمونه ټاکي ستاسو لپاره تر ټولو مهم شی چې دی هغه د نفوس دقیقه شمیره ده. د مثال په توګه کچېرې زه داسې یو مثال تاسو ته درکم. زه غواړم په یو ګدام کې د وریجو یو څېړنه وکړم او نمونه په دې کې وټاکم ټولې ته زه لاسرسی نشم لرلی یا مثلا دونه زما سره هڅه نشته یا دونه بودیجه نشته. مثلا 15,000 زما ټوټل نفوس دی او زه وایم چې زما لپاره مارجن ایرر 15% تقریبا قابل د قبول دي. در دې اضافه ماته قابل د قبول نه دي. زی ویلیو ما سره مخه معلومه ده چې هغه 1.9 په 15% کې ده او د چینج ویلیو تقریبا ټول عمر په معلوم نفوس کې چې د نمونې ټاکنه ټاکي تاسو هغه 0.15 درته کوي. کچېرې تا د مکمل تعداد و دې فارمولې ته تاسو واچوي تاسو ته په جواب کې چې ما تیار په کیلکولیشن کې راایستلې دي تاسو لپاره مثلا جواب راوبسي تاسو به د سره یو ځل هغه چکی نو هغه نمونه به تاسو سکیږي انتخاب سي چې هغه به تاسو په صحیح توګه سره نمائندګي وکړای شي. دوهم ډول د نمونې د ټاکلو تخنیک د دې لپاره دی چې هغه پاپولیشن یا نفوس ډېر لوی وي په کثرت تعداد وي او یا کله ناکله داسې حالت ته ځي چې هغه معلوم نه وي انفینټ وي. نو بیا د دې کار لکېدلو لپاره هم جدا فارموله شته. مثلا د بازار موندنې په پار باندې یو څېړونکی راځي څېړنه کوي یو تولید نو یو کمپنۍ جوړ کړي غواړي معلوم کړي پر مشتریانو نو دته نه دي معلوم چې زما نفوس په دې کې څومره تعداد راسي نو دوی کولای شي چې لاندې فارموله قابل د استفادې ده چې کار ځنې واخلي. زموږ n کوچنی سامپل بیا هغه دی زی لکه څنګه چې تاسو ته یاد کړ چې دا د زی سکور ویلیو ده چې 1.9 ده او پی هغه په پاپولیشن کې چې کوم تغیر پیدا کیږي منفي پی تقسیم پر ای مربع یا سکویر. نو کچېرې تاسو بیا راولاړ شئ و دې فارمولې ته عیني شکل کې چې زی ستاسو 1.9 ده ستاسو پی 0.15 ده او ستاسو ای که تاسو 3% ولیکل 3% لیکي او که تاسو 15% ولیکل یعنی 0.05 مثال که زه 0.05 ولیکم تاسو به ماشین تور واچوي تاسو ته به جواب راوبسي فرض کما راويستي 3.340 سامپل. هغه حالت کې کچېرې پاپولیشن یا نفوس ډیر زیات وو او هغه ته لازم و چې یا په داسې اوقاتو کې چې هغه معلوم نه وي تعداد صحیح انسان ته نو بیا کولای شي په دې ترتیب سره دا فارموله قابل ده استفادې کې کار ځنې واخلي. دریم ډول فارموله چې موږ او تاسو پیژنو چې معمولا په ټولنیزو علومو کې ډیر قابل د استفادې د کار ځنې اخیستل کیږي هغه د یمانی میتود یا د یمانی فارموله ده چې په 1980 کې منظور شوی و او د لخوا څخه دا توشیح شوی ده پیپر یې پر لیکلی و. نو یمانی 1980 هم ورته وایي او یمانی میتود یا یمانی سامپل سایز هم ورته کاریږي. په دې فارموله کې بیا ځینې شیان متغیر دي. تاسو فرض کړئ چې ستاسو نمونه تعداد هم معلوم دی مګر په دې طریقه باندې تاسو کار وبخښئ تاسو نفوس معلوم وي. په دې کې مشخص طریقه چې ده هغه د پاپولیشن د تعداد چې تاسو لپاره هغه شامل او موجود دی. نو پاین دستور سره د دې د فارمولې هغه اساسي برخه د نفوس اندازه معلومول دي. مثلا یو څوک راولاړیږي په ټولنیزو علومو کې د دې ترتیب کاروي وایي چې زه غواړم معلوم کړم د کندهار په ډاکټرانو باندې یو څېړنه کې ډاکټران د صحت عامې څخه مثلا ځواب ترلاسه کړی دی چې په کندهار ولایت کې 1200 ډاکټر شتون لري. نو د نمونه په دې ځای کې چې هغه مارجن ایرر 15% ټاکلی وي یا 0.05 نو کچېرې دې ځواب ته راسو نو 1200 یو جمع بیا 1200
په توان د ای ویلیو زموږ 0.05 په توان د 2 هر جواب چې دلته تاسو ته درکړ هغه وستاسي نمونه وي او دلته به قابل د استفادې سي تاسو بیا تاسو کولای شئ دا از ریفرنس یا د ماخذ په توګه هم قابل د استفادې کوي او هغه تعداد ورکوي یو شرط پکې دا دی چې تاسو چې کوم نفوس لپاره ویلیو یا هغه تعداد ټاکي هغه به هم د یو راپور یا د یو ریفرنس پر اساس باندې وي د سینې کېدل چې تاسو خپل ځان وایي چې د دونه تعداد دی دونه تعداد تخمین کیږي هغه به هم موجود وو دا مطابق په قابل د سي د استفادې وي بل یو تخنیک موږ او تاسو معمولا کاریدونکو دی هغه د کوکران دی د کوکران نمونه ده چې په سامپل سایز کې قابل د استفادې د کارځنی اخیستل کیږي د دې لپاره هم موږ او تاسو فارموله لرو چې په دې کې هم مشخص شانس ته چې هغه زی مربع دی چې موږ په دې ته د انټروال د کانفیډنس انټروال ویلیو وایي چې 1.9 په 15% کې ویلیو ده پی د پاپولیشن تغیر ویلیو ده او د هغه سره کیو تقسیم پر ای سکوير کیو ویلیو چې د هغه به 1 ماینس پی د تغیر ویلیو ده چې په نفوس کې رامنځته کیږي نو کچېری موږ راولاړ شو دا فارمول کار کو په دې ترتیب زی ویلیو خو موږ او تاسو لپاره 1.9 ده پی ویلیو چون کې 1 ماینس 0.5 نو یا خپل 0.5 ټاکای سته نو دا د او د کیو د پاره بس موږ او تاسو ویلیو مساوي کیږي چې هغه 1 ماینس پی د پی ویلیو موږ هغه تغیر کې چې نیولې و 0.5 ده دا به 0.5 ویلیو واخلي نو ستاسو n مساوي کیږي په 1.9 په مربع ضرب یا د ضرب لمه یا ټکی کاروای شي د نفوس د تغیر ویلیو چې پی د 0.5 او بیا د هغه څخه وروسته د کیو ویلیو د چې پکې ضربیږي 0.5 ده په توان د ای ویلیو د اپسیلون ویلیو چې په دې ځای کې هم تاسو کارول شي د مارجن ایرر ویلیو 0.5 یا 5% چې تاسو یادوي دا ویلیو به په توان د 2 سي تاسو د هغه جواب درکې مثلا په دې ځای کې تاسو ضرب کې 315 جواب تاسو ته په دې ځای کې راوړي یو بل تخنیک هم په ریفرنسونه است تاسو کولای شئ کار کوي چې هغه د کریجی مختلف نمونه ورته کاروای شي ان مورګن ټیبل دی دا تخنیک هم د نمونې لپاره قابل د استفادې دی بعضی ځایونو کې او سیرونو کې ست چې هغه کارځنی د دې لپاره ډیر اسانه تخنیک کار کړی دی چې کچيري یو طرف ته نفوس مر ولرو او بل طرف ته سامپل سایز ولرو د هر یو د لپاره هغه سي ټاکل سوی درجه ایشه د چې دغه پر اساس باندې یو تیزه طریقه ده چې کمپلیکس کلکولیشن نه لري چې خلکو ته سخت کی وای کچيري سل نفوس وي د دې لپاره تاسو اتیا نمونه ټاکای شي ک 1500 نفوس وي 200 ولسي او کزه نفوس وي د هغه لپاره 228 ده دا تریشول درجه رایستل سوي دي او هغه ورته ټاکلي دي تر شای خپل ریاضي کې فارمولې دي وجدي ور کړی دي خو هغه کمپلیکس حالت نه ذکر کو دغه اسانه طریقه ده بیا دغه ریفرنس تاسو کارول شي د کریچسي ان مورګنز ټیبل دی د سامپل سایز د ټاکلو لپاره کچیر تاسو نمونه ټوټل پاپولیشن د 500 تعداد په شاوخوا کې نو دغه پر تناسب باندې تاسو څه کوي سامپل ټاکي او هغه مختوړای شي بل یو تخنیک چيري موږ او تاسو ورته وګورو د نمونه ټاکنې لپاره هغه د سالوینز فارمولا ده سالوینز فارمولا په سالوینز فارمولا کې چونکه هغه اوایل شان چې تاسو یاد کې ان شاء الله بیا تاسو ته مشکل نه را پیدا کیږي بیا هم هغه د نفوس موضوع ده او مارجن ایرر سره موجود دی کپرس کې تاسو نفوس د مثال په توګه ز 3000 تعداد نفوس د یو برخه ټاکم ډاکټران کپرس کې او مارجن ایرر مثلا 3% ټاکم د ځلی یا 15% مثلا تاسو ټاکای 0.05 چې دی نو تاسو نمونه په دې ځای کې 3000 یو منفي 3000 او دا به ضرب کیږي د 0.05 په توان د 2 سره
ستاسو جواب مثلا ما راایستلی دي 3 5 3 تاسو کولای شئ په خپل ماشين کې ضرب کړئ. د دې هر یو لپاره ریفرنس ته تاسو چې بیا کله د سامپلینګ وخت را رسیږي په خپل څېړنه کې کولای شئ د هغه ریفرنسونه او بعضې څېړنې کې چې قابل د استفادې سوي دي کار ځینې واخلئ او په هغه ترتیب سره مخ ته بیایاست. یو بل تخنیک هم موږ او تاسو لرو هغه د stratified random sampling دی یا stratified sampling یا adjusting sampling چې موږ او تاسو کارولای شو چې معمولا په دې کې دوه شان ډېر اساس strata او stratum دی چې هغه د بعضې ډیموګرافیک ډیټا د نمونې د ټاکلو لپاره د stratified sampling تخنیک قابل د استفادې دی. مثلا په یو ډیټا کې تاسو ولیدل چې هغه د رنګ پر اساس تقسیم شوي دي خلک پکښې کې یا مثلا د ژبې پر اساس دی یا د عاید پر اساس دی یوه طبقه پکښې دوی تشخیص شوي وي چې د هغه پر اساس دغه ټول نفوس تقسیم شوی وي او ته په هغه کې نمونه غواړې راپیدا کړې. نو د دې دپاره عمومي فارمول چې کارېدونکی دی هغه n ضرب کیپیټل N د H تقسیم پر n. ښه په دې کې مهم شی که زه راسم تاسو ته تشریح کوم هغه په دې ځای کې دی. مثلا فرض کړئ ستاسې نفوس زر تعداد کسان دي په زرو تعدادو کې دوه طبقې خلک موجود دي. زه پر دوو برخو تقسیموم چې په هغه کې 700 نارینه دي او 300 په هغه کې مستورات دي او یا فیمیل چې موږ او تاسو ورته کارولی شو FM سری فیمیل دي خانم دي. دلته که چیرې تاسې راولاړ شئ دې فارمول ته مشخص کار کې د دې فارمول پر طریقه تاسې راولئ. ټوټل N ستاسې ودا برخه ده کاپیټل N ستاسې د H ویلیو همدغه ده او ستاسې نمونه مثلا چې هغه تاسې لاسته راوړئ د فارمول پر طریقه کولای شي بالاخره کار کوي. مثلا په دې ځای کې میلز راایستل شوي دي 195 ما دا فارموله وختي کار کړی ده تاسو ته او فیمیل د دې 300 څخه 83. خیر دا نورې طریقې هم شته چې په SPSS او اکسل کې د رنډم یا د راند فارمول کاریږي او یا همدارنګه په SPSS په مینو کې مشخصا فیصدي ورته ټاکي چې ماته 80% یا 80% د دې هر یو څخه راته انتخاب کاغه درته انتخابي تاسو پر هغه باندې څه کوئ کار مخ ته بیایاست. موږ مختلف النوع نورې طریقې هم لرو چې هغه د کیو پاور طریقې دي چې د هغه څخه هم کار اخیستل کېږي خو معمولا بعضې سافټویرونه شته چې په هغه سافټویرونو کې په مشخصه توګه د دې څخه کار اخیستل کېږي او ګټه ځینې اخلي. نو ستاسې لپاره تر ټولو مهم شی چې هغه خلاصه په دې ځای کې راټولیږي. معمولا یماني ماډل که تاسې کاروئ په نظر کې مداوي چې ستاسې نفوس تعداد معلوم دی فاینایټ پاپولیشن دی او معلومات ډیر کم پکښې لري د دې نفوس په تعلق باندې ډیر ژور معلومات نه پکښې لري نو دا ستاسې لپاره د یماني طریقه قابل د استفادې ده. سولوین میتود چې ما تاسو ته قابل د استفاده کړ په فارموله کې هغه هم چونکې N په هغه کې تعداد یا کاپیټل N په هغه کې یا نفوس تاسې هغه معلوم دی مګر ډیر ژر غواړي چې تخمین وکړي کویک اسټیمیشن تاسې غواړي کوئ نو په دا ترتیب سره تاسې د سولوین میتود کاروئ او ریفرنسونه شتون لري. بل طریقه موږ او تاسې کار کړی چې هغه د کوکران و معمولا ډیر زیات نفوس که موجود وي یا ناتعداد یا نامعلومه نفوس که چیرې موږ وي بیا نو تاسې کولی شئ د کوکران میتود قابل د استفادې کوي. او د کرشسي ان مورګان تخنیک چې موږ او تاسې کار کړ کرشي او مورګان معمولا د ډیر تیز حرکت یا په ډیر تیز شکل او چې هیڅ نوع محاسبه پیدا نه کړي نو بیا موږ کولی شو چونکې دا بیا یو څه قدر هغه افیکیسي ډیر کمه ده ډیره زیاته نه ده دا قابل د استفاده کوي. او که چیرې ډیټا په ډیموګرافیک شکل درکول شوی وه نو بیا ستاسې لپاره د سټراټیفاید سامپل تخنیک دی چې هغه معمولا سب ګروپونه ډیزاین کړي او د هغه لپاره په SPSS کې هم یو تخنیک شته چې قابل د استفادې دی پر هغه باندې کار کوي. په بل ځل کې به انشاءالله موږ او تاسې یو نمونه د SPSS هم کار کوي او د اکسل هم چنان چې څرنګه موږ کولی شو ډیټا په هماغه ځای کې د دې تخنیک پر اساس یا د فیصدي پر اساس موږ او تاسې راوباسو.